زه به درته دا درواغ ده چې تا وایې درواغ یې ویلي، یعنې درواغ یې څنګه ویلي؟ درواغ خو دې ته ویل کېږي چې زه سبا د پلانکۍ کار کوم بیا هغه کار نه وکړم. دوی نه دي ویلي چې موږ دا مکتب نه خلاصوو، دا خبره نه ده کړې. هره ورځ درواغ وایي مجاهد صاحب، هره ورځ هماغه پرونی چې درواغ ویلي دي. لکه څه شی؟ د هغه نه پوښتنه یې وکېږي او هغه پوره زکاري صاحب شیروالي صاحب زه روان یم. د درواغو 2 مثالونه 3 مثالونه زه ورکوم ځم کار له. درواغ یې دا ویلي دي په اسلام کې دوی د ده ځینې پوښتنه کړې ده، تاج صاحب پوښتنه مې د ده څخه کړې ده، محترم پوښتنه مې د ده څخه دی دا کړې دی، باید ما ته ووایي دا ده کړې تا نه ده کړې. که خپل وار دی نوبت راشي بیا هم دغه دروغ یې درته وایم، بیا هم وار راځي دلته مې راسره ولیکل نوټ مې کړو. دروغ دي دا دی چې خو تا وویله وایي جنګ ته تاسې دلته لایفونو له ادرسه ځوانان هڅوئ. جنګ ته که موږ د لایفونو له ادرسه ځوانان هڅولي دي داسې مو نه دي هڅولي لکه تاسې چې هڅول چې د خوست په جومات کې په هوس کې رنډۍ ګډېږي ورسئ جهاد وکړئ. ګډېدلې تاسو سوال کوم کاري صاحب، له تا سوال کوم د خوست په جومات کې رنډۍ وې لوڅې ښځې وې چې تا خلکو ته ویل چې لوڅې ښځې ګډېږي، تا خلکو ته ویل چې په ار کې هغه ده چرچ ته د عیسویانو ګرجه ده یا کلیسا ده، ته په ار کې اوس حاکم یا کلیسا چیرې ده؟ تا چیرې پیدا کړه؟ تا خلکو ته په دغه نوم دې راهڅول، اسلام تا په دغه نوم نه بدنامه او اسلام تا په دې نوم نه بداوي چې جومات کې په حوزه کې دا دې ټول هغه دروغ دي. خلکو ته دې ویل وایي پاخه پسونه په ونو کې راځړېږي، چیرې وو هغه پسونه؟ څه بیبي مریم خو نه و چې په آیت سره خوراک ورته ثابت و چې هذا من عند الله، دا ماته د خدای لوري دا خوراک راغلی ده. تا ته پاخه پسونه راتله، درواغ دی ویلې، په منبر دی ویلې، تا په منبر درواغ ویلې. دلته که څوک په لایف کې حق ووایي ته هغه ته د دروغو نوم ورکوې، بیا دا دروغ هم پسې وایي چې 90% ولس له موږ سره ده، 1% ولس له ولکه در سره د منظور پښتون خبره ده. وایي د پاکستان پوچ په خپل ځان ته په خپله امریکایان نه ماتېدله، ته نه تلې ابل نه تلې، دا د معلومه خبره ده چې دلته ولس ولاړ او دلته ولس تعلیم ساتي. ګوره ما پرېږده، په هغه انګلیش کې متل ده وایي سیلف پریز از نو ریکمنډیشن، د خپل صفت ځان په صفت په خپله مه کوه. دلته ډېر کسان ناست دي، دا ضرور نه ده چې ټول د قرار صاحب په عقیده دي، دا ضرور نه ده چې ټول د تا په عقیده دي. دا کسان دي هر یو کمنټ وکړي چې له تا څوک دلته خوشحاله ده. دغسې رایه د سر امن دی د کابل په یو چوک کې زه ټي وي د کیمرې سره لایو درېږم، ولس دې راځي د سر امن ورکه، چاته مه وایي چې زه د سر اخلم. 1000 کسان دې راشي، که په 1000 کسانو کې 50 کسانو وویل چې له تا خوشحاله ده، زه به سر پرې کړم د ځان. دروغ مه سره وایه، له ځانه لګیایې، په خدای قسم هغه درواغ وایي چې اسلام و هغه هم سره وشرمول مه کوئ. دغسې د خدای روی ومنئ، هغې طریقې یا لارې ته راسئ چې په هغه باندې خدای او د خدای رسول خوشحالېږي. دا څه وخت مخکې اندړ بابا ما یو سپین ږیری و کونډ و، بیا یو ملا ورته ویل وایي خو د بیت المال له پیسو نه به واده درته وکړو. هغه ورته وایي د بیت المال له پیسو چې واده راته وکړې خو د ټول ولس به راشریکوي ښځه مې. معنا دا چې د بیت المال خو د ټول ولس سره ګډ ده. دا ودونه چې دلته کېږي دا ټول په خپله سرمایه وسو، دا ټول دوی د پیسې له خپل ادرسه پیدا کړي. د پلار تجارت یو که د نیکه تجارت یو قسم ده، دا ښځې دا 2 و 3 واده چې کوي دي ټول افغان ولس ورشریکي دي، دا ټول د بیت المال روپۍ دي. قسم ده هغه په د قرآن شریف په آیت سره عقیده یې چې هم دا امر کړی چې تاسو 2 مکوي، دا ویلي ومن يعمل مثقال ذره خیر او د شر د یوې ذرې پوښتنه به درس کې کېږي. په لوی لاس باندې ځان مړنده وکاري صاحب، په لوی لاس په ځان د خلکو په سترګو کې به شګې نه ورشیندې. دا هدف دا نه ده چې یو څوک دلته حقیقت وایي او ته دا نوم ورکوې چې تاسې خلک جنګ ته هڅوئ. دا غلطه خبره ده، دا ډېره غلطه خبره ده. جمالي صاحب که دا خبرې وارې بیا تکرار کړې، تا ویل د 2 سې کړې 3 سې کړې، دا څنګه مسله ده؟ دا ما یو سپین ږیری و یو ملا ورته وویله په جومات کې کونډ ووایي خو بل واده به دې کړی و د بیت المال روپیو د موږ اوس حکومت ته هغه ورته وایي د بیت المال روپیو که بل واده وکړم خو د بیت المال روپۍ خو د ټول ولس شریکې بیا خو دا ښځه د ټول ولس د ټولو افغانانو را شریکه ده. او ډېر قاطع جواب هم ده که داسې پام وکړي. ته څه وایې چې دا روپۍ دوی په خپل ولورو باندې دا ودونه وکړه، دا روپۍ د پلار روپۍ راوړي تجارت یو، د نیکه روپۍ راوړي تجارت یو، دا د بیت المال روپۍ دي ودونه پې کوي. قسم ده دا ښځې د ټولو افغانانو ور شریکې دي. که نه یې دغسې خو ته ووایې اندړ بابا، دا د ما خبره ته رد کړه، په یو دلیل سره یې رد کړه. بس زه ځان قاري خوسي ته ور شریکوم، نور د تاسې خپله خوښه. مهرباني قاري صاحب څه ویل غواړې؟ که نه بیا به بل ورور ته دا ارشاد ته به راسو. ارشاد ورور مهرباني وکړه، څه پوښتنه لرې قاري صاحب؟ صحیح ده قاري صاحب، ته د مایک بند کړه قاري صاحب، خپله پې پوهېږې. ارشاد ورور مهرباني قاري صاحب چې پوښتنه لرې، قرار صاحب، جمالي صاحب مهرباني وکړه، راغلاس هم درته وایو.
اندړ بابا خبره داسې ده چې په وطنونو باندې د موږ زړونه خوږېږي. دا په دې معنا نه ده چې موږ وطن پرېښی یا راوتلي یو او موږ د په وطن خبره ونه کړو یا موږ افغانان نه یو. دوی چې پرون په وطن کې نه وو اوس په موږ ووایو چې دوی افغانان نه دي چې په بل وطن کې دوی ناست وو. معنا مې د پاکستان ده، معنا مې د هرامنډۍ حکومت ته چې له هغه ځایه دوی راتلل موږ دوی افغانان هغلته هم شمارل، هغلته هم حکومت په دې نارې والې چې راسئ راسره کښېنئ. دا اوس لویه جرګه چې دوی راغواړي څوک پکې ناست خو لا به ملا ډیزلي لا به د کراچۍ وال ملایان راغواړي هغه پکې ناست افغانان هغه خلک خبرې دي هغه خلک چې دلته ناست او وطن جوړول غواړي هغه قسم د که یو برخه کې ورکړي. خو هغه اول مورز مې متل درته تیر کا پښتانه متل کوي وایي زیړه غویه به نیت یې ښه ساتم واښه مې غڼ وخوري. هغه خبره ده کان خالي په نیت ساتل دي. کوم چاته یې برخه ورکړې ده خدای وایي چې مې زرما ټوله دي ما دولتداریم دي د حضرت ابوبکر صدیق هم دی حضرت علیم دی ابو جهل هم موږ فرعون هم موږ دا خو په دغه رقم نه کېږي چې دی د دولتداري په دغه رقم روانه کړې ده. مننه جمالي صاحب. اندړ بابا اجازه ده یو سوال جمالي صاحب درته درته راګرځو لوی پکتیاواله خیر درته راګرځو دغو ارشاد وروره که مایک نسي خلاصولی د سکرین دې چې ګوته کېږدي هلته بیا کیمره مه خلاصوه یوازې مایک خلاص که له دې خوا ما کوشش وکړو نه پوهېږم چې ولې نه خلاصېږي نو اصلي مشکل نه پوهېږم څه شی ده خو که نسي خلاصولی بیا به دغو ته اجازه ورکړو برهان ورور ته هغه هم ډېر وخت کېږي بیا به له هغو بعد لوی پکتیاوال ته راسو. لا تر اوسه پورې زه داسې خاص پوښتنه نه لرم. د ما پوښتنې قرار صاحب ټولې ځواب کړلې په خپلو خبرو کې. نو لوی پکتیاوال صاحب ته نوبت ورکړئ ما نوبت. سید ساخیل صاحب ته به دغه ورکړو. ساخیل صاحب ته پکتیاوال صاحب مشوره وکړئ چې هر یو پوښتنه لرئ یا ملګري یاست مهرباني وکړئ چې هر یو پوښتنه لرئ مهرباني. مننه پکتیاوال صاحب د خپله پوښتنه وکړي هغه نه وروسته بیا زه خپله پوښتنې ته راسم. هغه د سلامونه ټول ورونو ته ورسېږي. اندړ بابا تا ته څوک چې لایف کې دي لیدونکي دي ټولو ته قرار صاحب نه مې یوه پوښتنه درلودله که هغه راشي کوم یې کنې نوره د صرف د قرار صاحب په خاطر راجګ شوی یم که اوري غږ مې قرار صاحب مزاحم خو نه یم نه مهرباني وکړئ وبخښئ ملګرو دغه سکرین هم در سره وټکوئ بښنه غواړم سکرین در سره وټکوئ ملګرو که زحمت نه کېږي مهرباني پکتیاوال صاحب. قرار صاحب دغه یو پوښتنه مې درلودله که چېرته لږ تفصیل ورباندې ورکړې دغه د افغانستان سیاست قرار صاحب کله به دغه نه موږ خلاصېږو دغه د افغانستان سیاست سکیل په دغه ولاړ ده ناموس مهذب هویت اله هویت په خطر کې ده اله ناموس په خطر کې ده اله مذهب په خطر کې ده. له دغه چې دغه وایروس نه کله خلاصېږي قرار صاحب یو سیاستوال مو پیدا نه کړ چې مثلا راجګ شي چې په جغرافیا باندې وغږېږي په اقتصاد باندې وغږېږي په فرهنګ باندې وغږېږي دغه د لکه دغه نور نړۍ کې سیاستوال یو برنامه لري چې دغه د ما طرحه ده دا مې برنامه ده وروره ګله زه خو پکې زوړ شوم دغه آینده نسل دغه د مو د ناموسي حساب کله خلاصېږي اله د تا ناموس په خطر کې ده اله د ناموس په خطر کې ده. شکر الحمدلله افغانان یو بیا پښتانه یو پکې شکر د ناموس مم خوندي د مذهب مم خوندي و هر څه مم خوندي دي شکر د فرهنګ سره لرو د دغه چې نه ولې قرار صاحب نه خلاصېږي چې دغه یو بل باندې دغه ټاپي لیکو چې دغه اله کافر شو اله مذهب په خطر کې ده اله هویت په خطر کې ده دغه ولا دغه خلاص نشو قرار صاحب او دا خبره خو د بیخي په ځای ده او اصلي مسله دا ده چې تر څو پورې ټولنه صنعتي نه شي په یو ټولنه کې سیاست او د خلکو عواید سیاست او د خلکو معیشت سره وصل نه شي سره ونه تړل شي نو واضح خبره ده چې سیاست لپاره یو مضمون پکار دی. سیاست رقابت دی او په رقابت کې په یو څه به رقابت کوي له یو چا سره نو یا بدای چې په ټولنه کې به صنعت فعالي تجارت به فعالي اقتصاد به فعالي او د خلکو ژوند به مستقیما له اقتصادي پالیسیانو سره تړلی نو هلته بیا ادبیات اوړي دغه ته په د یو وخت امرالله صالح په د ولسمشر غني باندې یو دغه کې په کانټینټل کې غږېدلی او که ستاسو په یاد یوه خبره یې همدا کړې وه چې دغه دی چې د افغانستان ادبیات په لومړي ځل سیاسي ادبیات د اقتصادي کړل بیا یې اقتصاد سیاسي ادبیاتو ته راو او دا رښتیا هم د ولسمشر لپاره لویه کامیابي وه ځکه چې او هغه یو کار وکړ ولسمشر ځینې شیان داسې ولو چې دغه د افغانستان د اسیا سره د کنکټیویټي دغه
تصور افغانستان ته یو ډول په سیاسي ادبیاتو کې د معرفي کو د دغه پروژې د اتصال پروژې او د افغانستان د موقعیت بحث او دغه کوشش اصلا دا ولسی خلکو توجه په هغه باندې راوړی ډیر شیان سیاست ته ورګډول یو وخت په اقتصاد باندې ورګډول هدف نه شری نو حتی ټول سیمې ته دغه ویژن دا ولسی ټول سیمه چې دا دوی دغه وکي مثلا د سپینډۍ ته ولاړ تقریبا 2 ساعته یالته د په سیمایزو کنیکټیویټي په پروژو باندې او د ریجنل انټیګریشن په کانسپټ باندې خبرې وکړې او دغه پیغام پاکستانیانو ته دا ولو منځنۍ اسیا هیوادونو ته دا ولو ستاسي د نور ټول شان پرېږدئ دغه به خپل اقتصاد جوړ کړئ تاسې د سیاسي مسایل په خپل کې حل کیږي حتی د ډیورنډ د مسلې لپاره د حل دغه شی و چې تاسې داسې وکړئ د ولسونه دواړو خواو ته سر پرېږدئ تجارتونه وکړي ژوند سره وکړي کېدای شي دا خبره په خپله د خلکو ته بې اهمیته شي چې دا اوس کرښه نو څه معنا خوا ده موږ ځو لکه په اروپا کې چې دا موږ ځو تجارتونه سره کوو ژوند سره کوو نو دا کرښه درلودل او نه درلودل څه معنا لري دغه ته ورته لیکن مسله دا ده چې موږ په سیمه کې د موږ سیمه چې ده په هغې کې سکیورټي ډېر لوی بحث دی یعنې هدف دا ده چې اکثره هیوادونه د هغوی لپاره لومړی کنسرن چې ده هغه د دوی امنیتي اجنډا ده اقتصادي اجنډا نه ده نو په امنیتي اجنډا چې کله ته پیور امنیتي اجنډا مخکې وړي نو د هغې لپاره بیا جنګونو لپاره بهترین شی چې د دغه ده هغه شی غیر قابل تقسیم ارزښتونه دي اوس مثلا دین ده په دین باندې ته اوس چوپخط نشي ښودی یا تله نشي پرېښودی چې په ګز کې چې دا دومره ګز ته در واخله دومره ګز ماته راکړه که له چا سره په اقتصاد باندې جنګ هغه حل لري ځکه چې هغه به ته په اخر کې ځمکه به د جنګ ورسره ځمکه به ورسره ګز کې ته به خپله برخه ورکړې ته به خپله راواخلې که دې په پیسو ورسره جنګ پیسې به سره تقسیم کړي که دې په تیلو ورسره جنګ تیل به ورسره تقسیم کړي خو دغه شیان چې بحث ته راوړي جنګ ته یې راوړي دا د تقسیم قابلیت نه لري د دې باندې جګړه بیخي داسې حالت ته ځي چې هغه نه لري ګټونکی نه لري نو ستاسو خبره ستاسې اندېښنه خو په ځای ده خو لکن یوه خبر ته دې پام وي په د اوس حالت کې افغانانو ته رښتیا د ناموس مسله ورپېښه ده یعنې د طالبانو سره که دا مسلې وتړل شي ارزي د جمهوریت په وخت کې خو دا خبرې دوی ټولې د خلکو د غوا لپاره کولې باګرام ته ښځې وروستل کېږي او دغه بله ورځ چا راته وویل د جون په غونډه کې په جرمني کې دغه خبره چا کړې وه او دی هم ورته ناست و وایي لګیا ولس په جمهوریت کې به خلکو باګرام ته ښځې وروستل اوس دا خبرې د هغوی لخوا چې وکارول شي واضح خبره داسې که دین وکارول شي که ناموس وکارول شي د افغانانو تباه کولو لپاره راست درد من دغلته ده زه همدغه وایم چې څنګه غیرت ده چې خپل یو افغان خور باندې ته بهتان لګوي چې دا باګرام ته وړلی زه دغې ته وایم که مثلا دغه افغانان دي که جمهوریتي ده که هر یو څوک دي دغه ټول افغانان دي څنګه ته په خپل یو افغان خور باندې بهتان لګوي چې دی باګرام ته وړلی زه دغه ته وایم چې لږ وجدان په کار ده دغه بعضې کسان صحیح ده د فکري اختلافات به سره لرو مګر دغه ناموس مسله مابین ته اچول دا ډېره د پښتو کار ده د افغانیته کار ده یو قرار صاحب بله خبره د قرار صاحب د ولسمشر د سفرونه چې د اقتصادي بڼه یې ورکوله که نه لکه چې زه 15 کاله د ولسمشر ساتونکی وم په هر کې قرار صاحب خپله مې لیدلی ما یګانه څه شی چې ولیدل چې ډېر په ذهن کې مې تر اوسه پورې پاتې ده د ترکمنستان ولسمشر چې کله افغانستان ته راغی قرار صاحب چې کوم استقبال ولسمشر غني د ده نه وکړه ما تر نننۍ ورځې پورې ما پلارم ما سره یو ځای و پلار مې راته وویل چې ما 15 کاله کېږي چې دلته زه وظیفه کوم ما هغه د 15 کاله ته وایي دغسې استقبال ما د هېڅ رئیس جمهور نه ده لیدلی چې کله قرار صاحب په یاد دی چې د ترکمنستان ولسمشر چې راغی دا چې څه شپاره ولسمشر غني دا استقبال ورته وکړه چې د یو توقع ورته درلودله چې مثلا دغه لارې خلاصولو باندې مثلا د صنعت په باره کې خو هغه دغه کوم هغه چې دی د اوس معیشت ولسمشر غني برکت و که چیرې اوس مثلا موږ هم تورخم بندر ته احتیاج وای خو دغسې چې را باندې بند یې کړی وای خدای نخواسته چې هر رقم غوښتنه به یې کړې وای موږ ورسره منله خو دا د ولسمشر غني برکت و چې مثلا د کومې لارې چې ده پرانستلې
چې نن سبا مثلا یو خودکفایي طرف ته د پاکستان احتیاجات نه وتلي او بالکل اصلي خبره اصلي بحث هغه ضرور خو لیکن اوس رښتیا درته وایم اوس چې ناموس حالت رښتیا ځکه په خطر کې ده چې یو خو پنجابیان سره موږ تاسو لاس ګریوان او پنجابیان بې ناموسه خلک دي پنجابیان یعنی د بنګال په جنګ کې دوی 300,000 خپلې پاکستاني مسلمانې ښځې بې فتح کړې او دا خو نه پوهېږم چې کوم تبلیغ دی نه هغه ځینې ډک ده دا ډېر معاصر نږدې تاریخ ده زه له بنګالیانو سره غږېدلی یم 15,000 بنګالیانې دوی راوړې د پاکستان فوج په کراچۍ کې په بازار کې خرڅې کړې که دغه پام مو کړی دا زموږ ستاسې په سیمو کې د بنګالیانو ډېرې بنګالۍ ښځې دي بنګالیانو زمن دي ما په دې باندې یوه مقاله د نروج کې بنګالۍ په نامه باندې موږ په اندړو کې ډېرې بنګالۍ راوستې دي اکثره دلته به چاته ښځه نه پیدا کېده یا به څوک ناجوړه و یا به څوک یو بل مشکل به و معیوبه به و بیا به تلل چې له کراچۍ د ښځه راوسته بیا هلته دغه بنګالیانې پاکستانیانو راوستې وې پاکستان فوج په بازار کې به یې خرڅولې بیا به دا موږ تاسې پټانانو اخیستې نو په وزیرستان کې موږ کور ولو یو چا دغسې یوه بنګالۍ راوستې وه په دغې لاره باندې بیا یې یو 2 شپې زموږ کور کې به دغسې تېره کړه وطن ته یې بوت زما په یاد دي نو دغه بنګالیانې چې د اکثریت د پاکستان فوج راوړي وې او بیا یې له کورو لرې په لاس په عربانو یې هم خرڅولې په نورو خلکو یې هم خرڅولې دا دغه رقم یو بېناموسه خلکو سره زموږ سروکار دی په دې دغه کې د طالبانو په دې جګړه کې په دا تېر 20 کاله کې په دې سوات کې په مختلفو سیمو کې خو زموږ تاسې پښتانه دي خلک حال نه وایي دومره سپکاوی یې رسولی دومره سپېت هغه یې خلکو ته کړی دی چې یو څوک به دوی مخالف ورو حال دې پسې ورکو وایي کور ښځې به یې راوستې یا دې تانه کې واچولې ده ته به یې حال ورکو وایي اوس که راځې که نه راځې دغه رقم کار به ورسره کوو په افغانستان کې دا شی ډېر سیستماتیک ښکارېږي قرار صاحب دا مو په سترګو ولیدل لکه چې جلال آباد کې چې کوم داعشیان مثلا اسیران شول دوی مثلا یو مملکت میړه به د یو مملکت او ښځه به د بل مملکت باندې تا خبره شو اندغسې په پیسو یې اخیستې وي لکه ځکه چې اوس مثلا یو نفر چې مثلا یو عرب وي پاکستاني ښځه او دغه امکان نه لري چې هغه خپل هم تروریست وي دوی سره اړ یې ورسره 3 څلور ښځې ورسره وي په دغه کې جلال آباد کې قرار صاحب کې په یاد دي دوی سره چې دغه کومې ښځې وي داسې نه وي چې مثلا لکه د دوی مثلا مملکت څخه لکه یو سوریایي ورسره یا بغدادي ورسره د مختلفو هېوادو ښځې ورسره وي دا ټولې پاکستان نه لکه اخیستلی شوي ځکه دغه فکر ما ته هم غورځېدلی چې دغه ښځې دوی د کومه نه کوي د داعشیانو نو دغه کیسه ما درته کوله یو خو د داعشیانو سیستم هم دی یو بل پاکستان کې د ښځو د خرڅلاو بازارونه اوس هم شته په کراچۍ کې دغه قرار صاحب تقریبا داسې 90% ټولې افریدۍ وې ځکه چې موږ ته اول د هغه ډله تسلیم شولو موږ ټولې افریدۍ وې بیا خو موږ ننګرهار خو موږ بیخي ورکړو د سمتو ته چې به پسې تلو دا بالا په دغو ساحو کې لسمت خو موږ په دې نه راوړلو هغه خالي به موږ هغه ښځې به م راوسي هغه به م هغه د کلي ملک ته بیا تسلیمولې یا به م شاه محمود میاخیل یا دغو ته م تسلیمولې خو ټولې دغه ولې افریدي ولې پنجابیانې ډېرې کمې وې ډېر کم تعداد وي او افریدي بیخي زیاتې وې نو دا کیسې دي هدف مې دا ده چې ډېرو سپکو خلکو سره م کار ده د ناموسي مسایلو ته پاکستانیان قصدن لاس ورچي دغه یو څه وخت مخکې د دې هغه کیسه چې څه پېښه شوه مهاجرو په دې کې دا بعضې وخت چې په تاڼو کې به بعضې پېښې ریپورټ شوې د پاکستان له تاڼو دغه هغه نه وې دا داسې طبیعي پېښې نه وې خو داسې وې چې مثلا یو پولیس بد اخلاقه دی یو ملیشه بد اخلاقه دی یو بد اخلاقي وکړه یو چېرته یو بېناموسي وکړه یو بیا سیاسي بېناموسي چې یعنې تر شا یې سیاسي لاس او قصدن دغسې یوه صحنه جوړوي د دې لپاره چې یو ملت په رواني لحاظ باندې وټکوي د کراچۍ د زندانونو مسله چې هغه ډېره زیاته سیاسي ښکارېده او یوازې په هغه کې نه یوازې په دغه پولیسو دې نه درښه پاکستان کې
په دې وروستیو کې یو فلم جوړ شوی و په دې فلم د هغه په نامه دی د رابندرناث ټاګور یو داستان دی د کابلي والا په نامه باندې هغه ولسمشر په د هندوستان په سفر کې که ستاسو په یاد د مودي په مخ کې وویل چې ټاګور افغانستان ته داسې برانډ ورکړی دی چې موږ په $1 بلین باندې هم نه سوای اخیستی بیا د دې کابلي والا په مقابل کې دوی یو فلم جوړ کړی دی د کابلي پلاو په نامه هغه د هندوستان چې د کابلي والا ده کابلي والا او دوی بیا کابلي پلاو فلم جوړ کړی دی په دې کې بس یو افغان ده او خپله خور په یو پاکستاني پنجابي پسې ګرځوي ګرده ورده یې پسې ګرځوي چې ته به دا کوې او ښځه یې خور یې میړوښه ده او په دې باندې لیور ظلم کوي او بیا دا میینه شي په دې پنجابي دغه باندې چې دی ورغلی مهاجره ده ده هلته هغه د هغه سره همسایه ده بیا په هغه یو تورمخی صوفي یې پکې هیرو کړی ده دغه فلم اوس هم په یوټیوب باندې شته څه شي په نامه ده قرار صاحب کابلي والا په نامه کابلي پلاو په نامه ابل کابلي والا د دوی کابلي پلاو کړی تو درې زیات نو دا اوس مثلا ډېره سیستماتیک دغه د بېناموسي ده چې یو ملک ته رسوي هلته تو درې کابلي پلاو مووي زه درته پیدا کوم مننه قرار صاحب دا نور ملګرو ته به م دغه ورکو څه پوښتنه لرله دغه اساخیل صاحب که هغه نه و دغه تاواني څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ملګرو دغه سکرین هم در سره وټکوئ که زحمت نه درته کېږي چې دا لایف جوړ شي مننه دغه فلم ده په هغه کې سته په یوټیوب کې دغه هغه هیرو ده دا هیرو ده تو بس او دغه افغانه ده دغه باندې عاشقه ده کابلي پلاو یعنی دا اوس دا نه ډېر بېناموسه سپک خلک دي دا یې په اوسه کې هغه کړی ده ډېر بېناموسه سپک خلک دي یعنې که د دوی په باره کې ووایه چې د افغانانو ناموس ته خطر ده خو دغه یې ښکاره ثبوت ده دوی خو تر هغه پورې تر د حکومت پالیسیانې د فوجیانو اعمال حتی دغسې لاهور ته چې څه وخت مخکې یوه ښځه یوړه بیا د هغې هغه کاروان چې په څه شکل فلم پورې کړی و د ډرون په وسیله باندې هغه کاروان فلم پورې کړی و بیا یې د هغې سره یې بیا اردو ته رانه اچولې وه ښځه یې له افغانستانه وړه لاهور ته او په کابل کې د ناوې د کاروان په ډرون باندې عکاسي کړې وه بیا یې اردو ته رانه ورسره مکس کړې اوس دا کارونه خو ته دغه نه کېږي تصادفي موږ ته اکثره کېدای تصادفي ښکاره شي خو دا کارونه کېږي د دې لپاره دوی پوهېږي چې په افغانانو کې تر ټولو حساس شی چې ده دغه موضوع ده قرار صاحب یک لړکه سوال لرم اجازه ده اندر بابا چې به د ورونو ته اجازه ورکړو قرار صاحب فرض که هیبت الله لسانی جیک شو او کابل ته کومه سناریو به تا په نظر راشي ولا ما ته خو ډېره خطرناک صحنه نه ښکاري خطرناک صحنه په دې نه راته ښکارېږي چې د تنظیمي جنګونو د وخت غوندې درنې وسلې نشته په افغانستان کې ډېرې چې له خلکو سره به ډېرې زیاتې وسلې او ډېر کوڅه په کوڅه جنګونه به وشي دوامداره جنګونه به وشي دا خو یوه خبره ده بل دا ده چې طالب وروسته خلک هغه کېږي د ولسونه کلکټیولی بعضې وخت هوښیارېږي یو ځایي عقل یې هوښیارتوب یې ډېر اهمیت لري دومره تجربې په خلکو تېرې شوې درېیمه خبره دا ده چې طالب که له منځه ځي خو له منځه خو نه ځي خو له منځه به وړل کېږي نو هغه څوک چې طالب له منځه وړي هغه باید تر طالب قوي نو دا ویره بیا ډېره نه محسوسېږي چې یوه ډله راځي او هغه تر طالب قوي خو بیا طالب ځای هم نیسي که نه او بله خبره دا ده چې دومره خلک والله بالله په عذاب دي
له هر کلي خو به والا 100 نفره درته راوځي 100 نفره خو له کلي والا رضاکاره درته راوځي د دې طالب په مقابل کې دا وار خلک دا رقم ورته پاخه دي نو دغه نه زه وایم دغه ویره ډېره خلکو ته ورچول نه دي پکار چې طالب ولاړ تاسې به داسې په خالي میدان مطلب مې دا نه و چې مثلا کومه ویره راځي دوی په مابین کې چې دوی